که ډېرې ننواتې او جرګې مو پسې وکړې بې ننګه پښتانه دي په قرآن نه راټولېږي که ډېرې ننواتې او جرګې مو پسې وکړې بې ننګه پښتانه دي په قرآن نه راټولېږي په پېښور کې مدرسه په وینو سره پرته ده او پښتون بدبخته د کشمیر په نوم جلسې وباسي او چې وږي نه خوري بوی تې نه ځي په قلاره کښېنه چې ملامته وي په عین موقع به خپې وباسي خدای زما قام له مشران داسې ورکړي دي چې د خدمت په ځای د یو بل نه جامې وباسي زما هېڅ چاته د زړه رازونه مه راسپړه دا خلک ښځې د قیسو نه بیا قیسې وباسي لکه شان خبره د باجوا او د منظور کوم نن په ابرها او ابابیلو غزل لیکما خلک یې د مرګ د یرې نوم هم اخیستی نه شي دا خو زه شاهد په دې رزیلو غزل لیکما یو ماښام به مې موبایل نه پورته کېږي یو ماښام به مې غمی د فیسبوک شین وي مګر چاته به ځواب نه ترې رسېږي د محراب خسته صدا میوزیک به پلی وي یو ماښام به څو ساعته انتظار شي خو زما د شپېلۍ غږ به پسې ورک وي زخم به مې وینې کلک وي او دا زړه به مې له تور وینو ډک وي یو انسان ورته په سپکه سترګه ګوري ولې بیا هم د زړه د کومې ټول مني د سپي وفاداري او ګاونډ کې د بېوسو د سلګو نه خبر نه وي او په تندر سړی شي د بېحیسو مالداري غږ راته د ښې او بدې نه کوي او مل راسه راسي څه نه زړه دی نه او خدای خبر چې کله به ویښېږي خو بغ زمونږ د خوارو له اوږده دی ډېر خیال او نوره رانه هغه مستي مه غواړه اوس مې د زړه زور اوبه اوبه دی او دروغ به راته نه وایي رښتیا به وایي چې نه یمه جانانه بیا به سترګې توروي او په مینه دې شک نه کوم چې څو پورې ژوندی یم زما د مرګ نه پس به مې په زړه کې ګرځوي چې مړ شمه نو ته به مې کمی محسوسوي رښتیا وایه چې ما به کله کله یادوي اواز ته به دې څوک په انتظار وي د پایلو بنګړي به دې په لیچو کې بیا چاته شړندوي عليكي جمال وقلبك جایداد را سره شته دی د روپۍ را سره شته دی او اخلاص مینه وفا دلی را سره شته دی او ګریوان مې تار په تار دی خو د مینې لیونی یم د مینې رورولۍ ډکه جوړۍ را سره چې زه د هغه چا صفت کړم چې سړی وي زه د هغه چا صفت کړم چې سړی وي چې سړی نه وي نو څنګه به یې څوک ستایي او داسې خلک مې لیدلي دي سیراجه د غرض دپاره خر ته دادا وایي کله غورځېدلی کله بیا را پاڅېدلی خو سرکوزی چاته نه شوم د مکرونو نه بېزاره د ژوندون په دغه لاره ښې اوچتې سترګې اوسم ښه پرانستې تڼۍ ګرځم که ډېرې ننواتې او جرګې مو پسې وکړې بې ننګه پښتانه دي په قرآن نه راټولېږي که ډېرې ننواتې او جرګې مو پسې وکړې بې ننګه پښتانه دي په قرآن نه راټولېږي